خبریاله د عبدالهادي حماس ناول دی. د ناول په یو څو حواله ډیر زیات مهم دی، ځکه په موږ دا خبرې کوو. لومړی خبره خو دا ده چې د ناول هنر او فن په بعضې ځایونو کې په دې ناول کې کم از کم لږ ضعف ښکار شوی دی. تاسو ته دا علم دی چې ناول یو خو د کیسې تلوسه لري، د کیسې سسپنس لري. دا ډېر مهم اړخ د ناول د فن او هنر او آرټ. دویم چې کوم په بنیاد ناول د آرټ او د فن نمونه ګڼل کیږي، هغه د هغې پلاټ دی. د هغې د پلاټ تنسته ده کردارونه څنګه د کیسې په خپله په مخ کې وړي، چې داسې ښکاره نه شي یا لوستونکي ته داسې دا ونه ګڼي چې دا کیسې جوړې لیکوال کوي. داسې ښکاره شي چې دا کیسې د کردارونو په خپله د پیښو سره تړلې کیږي، نو هغې کې صحنه وي او کردارونه وي، منظرونه وي، نو هغه منظرونه او کردارونه په خپله کیسه په مخ کې وړي. دا چې کله ناول په داسې یو تنسته کې وګنډلی شي او داسې تنسته کې جوړ کړی شي، نو هغه د ناول آرټ او فني او یو ډېر غیر مستقیم توګه باندې په لوستونکي ډېر لوی اغیزه کوي. نو په دې ناول کې اگر چې د کیسې تلوسه شته، د پلاټ د تنستې په حواله د ضعف کار دی، خو موضوع دومره مهمه ده چې هغې باندې خبرې کول باید چې ضروري وګڼلی شي. موضوع په افغانستان کې چې کله یو جمهوري نظام و، د هغه جمهوري نظام کې دننه د مسلکي پرمختګ څنګه شوی دی، پروفیشنل ډیولپمنټ څنګه شوی دی، ادارې به څنګه جوړېدي یا ادارې پرمختګ څنګه کولو، او د هغه ادارو او د هغه مسلکونو د پرمختګ سره د افغانستان د مستقبل یا راتلونکي په حواله چې کوم امیدونه یا هیلې وي، هغه هیلې څنګه رابرسېره کېدې په خپل افغانانو په حواله او مو د افغانانو د چار چاپېره هیوادونو په حواله مو نړۍ کې هم چې کوم روښان فکره خلک وو، هغې دا ډېر د دې په حواله ډېر خوشبینه وو چې افغانستان کې به یو مسلکي پرمختګ وشي، ریاستي بشپړتیا به راشي، ریاستي تعمیر به وشي، تشکیل به وشي، او هغې سره به په دې سیمه کې یا په دې د دې خوا نړۍ کې په ایشیا کې یا جنوبي ایشیا کې او منځنۍ ایشیا کې به د امن غاړې ته لارې ګودرې خلاصې شي. ډېرې هیلې وې. له بده مرغه افغانستان دا په درېیم څلورم ځل لګیا دی تحلیل کېږي. د افغانستان ریاست ماتولی کېږي درېیم څلورم ځل دی. افغانستان کې اول خو یو انقلاب چې راغی، ظاهره خبره چې انقلاب د بره نه راغی، د بره نه راتلو خپلې چې کومې منفي اغېزې دي، منفي اړخونه دي، هغه ټول په هغې کې موجود وو. باید چې افغانستان د دغه عمل کې د افغانان شریک کړی شوی، خو لکه داسې ونه شوه. خو دې سره سره بیا داسې وشو چې اول کولډ وار و. کولډ وار کې سوړ جنګ کې د سوویت یونین او د یورپ او د امریکې د اتحادونو ترمنځ چې کوم جنګ و، نو دلته ټول استخبارات راغونډ شوي وو چې د افغانستان د غاړې نه دا یو لانچنګ پیډ وګرځولی شي او د افغانستان د غاړې نه سوویت یونین ته یا سوشلیزم ته شکست ورکړي. نو د دنیا استخبارات، د پاکستان استخبارات، د سیمې استخبارات او د امریکې استخبارات په دې وتوانېده چې د 1980 په لسیزه کې دغه خلک سره راجمع کړي، د ټول د مذهب په نوم چې کومې وسلوالې ډلې وې، او د سوویت یونین خلاف یو جنګ پیل کړي. هغه جنګ پیل شو او ظاهره خبر چې هغه د سوویت یونین په ماتېدو تمام شو، په افغانستان کې د ریاست په نړېدو تمام شو او د افغانستان یو مشر مړ کړی شو، وځړولی شو او افغانستان مات کړی شو. بیا په دویم پړاو کې څه نور خلک راپاڅېده او بیا باید چې داسې شوی وی چې لږ د نړۍ یا د سیمې هیوادونو افغانستان بیا خپل کار ته پرېښی وی، افغانستان بیا خپل اختیار ته پرېښی وی، خو داسې ونه شوه. افغانستان بیا خپل اختیار ته پرېنښودی شو او اوس د نړیوالو دلچسپي خو کمه شوه افغانستان کې په دغه دوران کې د اتیایم یا نوي په لسیزه کې، خو د سیمه ییزو استخباراتو او سیمه ییزو هیوادونو دلچسپي را پیدا شوه
او د طالبانو په نوم یو د 9 د طالبانو په نوم یو ګوند روچت کړی شو، یو وسلواله ډله روچته کړې شوه، هغه فیسیلیټیټ کړی شوه، د هغې سهولتکاري وکړی شوه، او دغه شان افغانستان په 1996 کې یو ځل بیا تحلیل شو، یو ځل بیا مات شو. د 9/11 واقعه وشوه، د هغې نه وروستو نړیوالو امریکې د افغانستان د طالبانو حکومت ونړولو، او د هغې نه وروستو په افغانستان کې د بون معاهده وشوه. د بون معاهده وشوه، افغانستان کې یو عارضي حکومت وجود ته راغی، بیا افغانستان کې انتخابات وشو، یو ځل انتخابات وشو، آیین منځته راغی، یو دستور منځته راغی، دستور لوی جرګې ومنلو، د هغې توثیق یې وکړه، بیا دغه دستور لاندې ټول ټاکنې وشوې، د پارلمان ټول ټاکنې وشوې، د صدارت ټول ټاکنې وشوې، بیا یو ځل ټول ټاکنې وشوې، دویم ځل، دریم ځل، څلور واره ټول ټاکنې افغانستان کې وشو. د افغانستان یو جمهوري حکومت مخې ته راغی. باید چې دغه د ریاست د افغانستان د ریاست یا د افغانستان د نظام پرمختګ شوی، په هغې کې سټیټ بلډینګ شوی، په هغې کې ریاستي امور په مخ کې تللی وی، محکمې په مخ کې تللی وی، د هغې انتظام په مخ کې تللی وی، د هغې ځایي معیشت پیدا شوی، معیشت په مخ کې تللی وی. دې سره به افغانستان او افغانان په ارام و، سیمه په ارامه و، خو له بده مرغه بیا داسې وشو چې ګاونډي ملکونو کې د هغه وسلوالو ډلو سهولتکاري شروع شوه، او دغه سهولتکارۍ په نتیجه کې بیا یو وخت داسې یو پړاو داسې راغی چې نړیوال هم د سهولتکارۍ سره ملګري شو، او په دوحه کې یو ډیل وشو، او دغه ډیل تر مخه د افغانستان جمهوري حکومت ونړولی شو، او دلته یو وسلواله ډله، افغانستان کې وسلواله ډله په ریاست او په ارګ قابض شوه. نو اوس صورتحال هغه دی چې افغانستان په دریم څلورم ځل تحلیل شوی دی. له بده مرغه که دغه هیلې کوم چې په دې ناول کې بیان شوي دي، او دا د یو خبریال چې رڼا نومیږي، د رڼا په نوم دغه خبریال دغه هیلې، د خپل مسلکي پرمختګ دغه هیلې، د افغانستان د ولس دغه هیلې، د افغانستان د اقتصاد او روزګار هیلې، افغانستان کې د ټولنیز عدالت هیلې، په افغانستان کې د ولس د واک هیلې، دا ټولې هیلې په دې ناول کې ډېر په مؤثره توګه بیان شوي دي. اگر چې ما مخکې عرض وکړه چې کیسه شته، د کیسې تلوسه هم شته، خو د پلاټ تنسته کې ضعف دی. عبدالهادي حماس په خپله سریزه کې لیکلي دي چې هغه د مسلک په حساب د طب شعبې سره تعلق لري، خو دا یې ډېره زیات خواهش و چې څنګه یو خبریال جوړ شي. نو د خبریاله څه کولی شي، جرنالیزم څومره مهم رول لوبولی شي، خبریالي څومره کارونه کولی شي، خبریال د ټولنې ته څومره ګټه ورکولی شي، دا یې ډېر تفصیل سره په دې ناول کې بیان کړي دي چې کم ځای کې خبریال څنګه ګټه کولی شي، او څنګه ولس واک ته او اختیار ته رسولی شي، او امن غاړې ته لارې خلاصېدی شي. ډېره مننه کوم.